سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو، نن مې درته یوه ډېره خوندوره او جالبه موضوع راوړې. نن به د چای په هکله وغږیږو چې آیا چای مفید دی او که مضر. نو هغه حقیقت چې اکثره خلک نه پوهېږي، او چای په هر کور کې سته او هره ورځ استعمال لري. نو موږ تاسو باید په ګټه او تاوانو باندې هم وپوهېږو. خو سوال دلته دا دی چې آیا چای مضر دی او که مفید. په دې ویډیو کې به د چای په هکله ډېرې خبرې وکړو. لومړي سر کې د چای 4 مهمې ګټې به درته وښیم چې په چای کې چای په لومړي سر کې د زړه په ساتنه کې ډېر رول لري. دا یو مهمه ګټه ده چې په دې کې یو ډول مواد دي چې انټي اکسیډنټ ورته وایي او د زړه ساتنه کوي. دوهم ګټه دا ده چې دماغ فعالوي. کله چې موږ ستاسو دماغ په یو موضوع باندې نه پوهېږو یا تمرکز نه لرو، نو موږ تاسو باید چای وڅښو، ځکه هغه موضوع ته موږ ښه رسوي. او زموږ ستاسو په چای کې یو ډول کافین شته چې لږ مقدار تمرکز هم زیاتوي، یعنې په یو موضوع باندې. دریم د بدن دفاعي سیستم قوي کوي، یعنې هغه ناروغۍ لکه د زکام، انفلونزیا، همدارنګه نورې ناروغۍ د هغو مخنیوی کوي. په څلورم قدم کې یوه مهمه ګټه دا ده چې انرژي زیاتوي. کله چې موږ تاسو ډېر کار وکړو یعنې ستړي سو، نو بیا موږ تاسو اکثره خلک به تاسو لیدلي چې دوی کار وکړي ستړي سي، نو دوی وایي چې چای وڅښي، وایي موږ چای مو وڅښو ډېر وساسو. نه، دا یوه بله مهمه ګټه ده، ځکه چې چای انرژي ورکوي او ستړیا کموي. خو یوازې ګټې هم نه لري، بلکې تاوانونه هم لري. هر شی چې زیات استعمال سي هغه تاوان هم لري. د چایو زیات څښل چې دي هغه ضرر لري، ځکه زیات کافین لري او اضطراب زیاتوي. په دوهم قدم کې یوه دا ستونزه چې چای بېخوبي هم رامنځته کوي. هغه خلک چې د اعصابو تکلیف ولري او د شپې خوب ناارامه وي، نو هغو لپاره چای ځکه ګټه نه کوي، مضر دی، ځکه چې په چای کې یو ډول کافین دی چې زموږ ستاسو خوب خرابوي، یعنې اختلال راولي. یوه مهمه بله غټه ستونزه چې په چای لري او اکثره په افغانستان کې خلک ورسره مخ دي، هغه یو هم کمخوني ده. یعنې زموږ ستاسو کله چې زموږ ستاسو په بدن کې د هیموګلوبین کچه کمه سي یا ایچ بي مقدار کم سي، نو ایروان ورته وایي چې هغه زموږ ستاسو په بدن کې کم سي، نو موږ تاسو د کمخونۍ انیمیا ته بیایي. نو هغه خلک یو مهمه ستونزه چې چای پېښوي زموږ ستاسو ایروان کموي، یعنې زموږ ستاسو فولیک اسید چای کموي. نو هغه ناروغان چې د کمخونۍ په ناروغۍ اخته وي باید د چای څخه مخنیوی وکړي. او څلورم هغه خلک چې د معدې تکلیف ولري، یعنې د معدې درد ولري، د معدې سوزش ولري، همدارنګه د ایچ پایلوري تکلیف ولري، نو هغه خلک دې هم په خالي معده باندې چای نه استعمالوي، ځکه چای چې ده په خالي معده کله چې موږ تاسو استعمال کړو، نو زموږ ستاسو د معدې تیزاب هغه چې ده زموږ ستاسو معدې یو ډول تیزاب لري چې هغه د بیتریل تیزاب هم تیز دي. نو په خالي معده کله چې موږ تاسو سهار وختي راپورته سو، نو اکثره وخت تاسو به لیدلي خلک سهار وختي په نهاره چای خوري، دوی څه هم نه خوري. دا زموږ ستاسو په معدې ته تاوان لري، یعنې زموږ ستاسو د معدې د زخم سبب هم کیږي. خو یوه مهمه خبره دا ده چې چای 100% نه ښه ده او نه بد، ځکه مقدار مهم ده. باید چای په کمه اندازه استعمال کړو. هر شی مضر کېدای سي، کله چې موږ تاسو یو شی ډېر استعمال کړو نو هغه مضر هم تمامېدای سي، که په اندازه استعمال سي نو هغه مفید هم کېدای سي. مخکې ویډیوګانې کې مې هم تاسو ته د کیلې په هکله هم خبرې کړي، همدارنګه د هګۍ په هکله هم خبرې کوي چې هګۍ کې ګټې هم وي خو تاوانونه یې هغه وخت کې و چې دوی زیات استعمال شي. نو هیله د دوستانو زموږ چینل نوی دی، که تاسو غواړئ د طبابت په هکله پوه سئ، یعنې د چای په هکله، همدارنګه د طبیعي شیانو د ګټو په هکله پوه سئ، نو هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې له داسې خوندورو ویډیوګانو برخمن سئ. نو هیله ده موږ دا زحمت ستاسو لپاره باسو، نو دا ویډیوګانې هم تاسو لپاره راسره وګورئ تر څو په موضوع مو سر خلاص او هغه موضوع تاسو ځان سره نوټ کړئ او له هغو څخه استفاده وکړئ. مننه.